کله چې تاسو د یو ناروغۍ لپاره تداوي کوئ او درمل اخلي، نو ډاکټر تاسو ته د درملو مختلف وختونه ښیي چې ځینې درمل تر خوراک څخه مخکې وخورئ، ځینې درمل د خوراک سره یو ځای وخورئ او ځینې درمل د خوراک څخه بعد وخورئ. زیاتره چې درمل توصیه کېږي هغه د خوراک څخه وروسته. اوس پر دې باندې خبرې وکړو چې د دې ترتیب ګټه څه ده. ولې موږ یو ناروغ ته وایو چې د درمل د خوراک څخه مخکې وخوره، ولې ورته وایو چې د خوراک څخه بعد وخوره، او کېدای شي مخته وخوري، نو څه مشکلات پیښیږي. لومړی هغه درمل چې باید تر خوراک مخکې وخوړل سي، ګټه یې دا ده چې ځینې درمل په خاص ډول لکه د معدې د تیزابو د مخنیوي ګولۍ، دا په دې خاطر مخکې تر خوراک توصیه کېږي تر څو لومړی دوی تاثیر وکړي او د خوراک په خاطر بیا معده تیزاب تولیدوي او د هغه تیزابو اندازه راکموي. چیرې یو کس د معدې د تیزابو د مخنیوي ګولۍ د خوراک څخه بعد وخوري، نو د خوراک سره د معدې تیزاب تولیدېږي او فایده بیا د ګولۍ د خوراک څخه بعد نه کوي. د دې درملو خاصیت دا دی چې په خالي معده ښه جذبېږي او ښه تاثیر کوي، او هغه درمل چې د خوراک څخه مخکې خوړل کېږي خاصیت یې دا دی چې په خالي معده باندې ښه جذبېږي او ښه تاثیر کوي. او دغه درمل چې تر خوراک مخکې استفاده کېږي د غذایي موادو موجودیت یې تاثیر کموي او تاثیر یې خرابېږي، او ځینې درمل بیا یوازې هغه وخت ښه کار کوي چې د معدې تیزاب کم وي، نو په دې خاطر د ځینې درمل تر خوراک مخکې استفاده کېږي. او دوهم بیا هغه درمل دي چې خوراک سره یو ځای استفاده کېږي. دغه درمل چې د خوراک سره یو ځای خوړل کېږي علت یې دا دی چې ځینې درمل دي چې د معدې ته تاوان رسوي او د معدې د درد یا التهاب سبب کېږي. نو د دې لپاره چې د دې مشکلاتو مخه ونیول سي باید درمل د خوراک سره یو ځای وخوړل سي. بل بیا ځینې درمل دي چې زیات جانبي عوارض لري، نو د دې لپاره چې د درملو جانبي عوارض راکم کړو او ناروغ ته مشکلات پیدا نه سي، موږ ناروغ ته وایو چې درمل د خوراک سره یو ځای خوري. ځینې بیا داسې درمل وي که چیرې د خوراک سره یو ځای وخوړل سي د درملو جذب اسانه کېږي، نو دا هغه حالات دي چې موږ یو ناروغ ته وایو چې ته دغه یاد درمل د خوراک سره یو ځای وخوري. اوس به پر هغه درملو باندې خبرې وکړو چې د خوراک بعد خوړل کېږي، چې اکثریت درمل د خوراک بعد توصیه کېږي. او د دې درملو یوه ګټه دا هم ده چې د ناروغ څخه پاتېږي نه. اوس که یو ناروغ د تشې خوا ګولۍ یېري، نو ډوډۍ وخوړه بیا وروسته فایده نه کوي چندانې. او بل دغه درمل چې د خوراک څخه بعد خوړل کېږي ګټه یې دا ده چې ځینې درمل هغه وخت ښه هضمېږي او ښه جذبېږي چې په معده او کولمو کې یو اندازه غذایي مواد موجود وي. ځینې وخت بیا د خوراک بعد درمل اخیستل هم د معدې د حفاظت په منظور باندې استفاده کېږي، تر څو د درملو هغه تاوانونه چې معدې ته تاوان پېښوي د هغو د مخنیوي لپاره موږ ناروغ ته وایو چې درمل د خوراک بعد وخوري. خو زما خپله توصیه دا ده کله چې ناروغ ته موږ د تشې خوا دوا ورکوو، موږ هغه ته وایو چې 1 ساعت یې مخکې د خوراک څخه وخوري. کله چې ناروغ ته موږ د خوراک بعد درمل توصیه کوو، موږ هغه ته وایو چې د خوراک 1 ساعت بعد وخوري، تر څو د خوراک د درملو په جذب کې، د درملو په هضم کې او د درملو په تاثیر کې مشکلات رامنځته نه کړي. ځینې کسان داسې دي چې کله دی ډوډۍ خوري نو د 2 دقیقې مخته هغه ګولۍ وخوري نو ډوډۍ شروع کړي، او یا چې کله ډوډۍ ختمه کړي دستي ګولۍ ورپسې وخوري. باید د تشې خوا او د ډکې خوا درمل د خوراک څخه 1 ساعت مخته او یا هم 1 ساعت بعد وي، تر څو درمل په مناسب شکل سره تاثیر اجرا کړي.